د کلي په غاړه یو کوچنی کور و. په هغه کور کې ساوتري دیوی اوسېده. عمر یې شاوخوا 80 کاله و. پر مخ یې ګونځې وې، خو په سترګو کې بېپایه مینه او مورنی شفقت ښکارېده. هغې یوازې یو زوی درلود چې نوم یې راهول و. راهول د هغې ټوله دنیا وه. د میړه له مړینې وروسته ساوتري دیوی یوازې خپل زوی لوی کړی و. هغې په پټو کې مزدوري وکړه. اوف، نن خو ډېره ګرمي ده. داسې ښکاري لکه لمر چې اور اوروي. هغې د خلکو په کورونو کې کارونه وکړل، خو هیڅکله یې د خپل زوی د زده کړو په برخه کې کمی ران وست. راهول هم له خپلې مور سره ډېره مینه لرله. هغه به تل ویل، مور، یو ورځ به زه تا ته ټولې خوشحالۍ درکړم. یو ورځ به تا په ماڼۍ غوندې کور کې له ځان سره وساتم. ښه زما زویه، زما ګرانه. مورې وګوره، ما ټول سبق زده کړ. هو زویه، په شوق سره زده کړه وکړه. وخت تېرېده. راهول لوی شو. اوس به ته نور کار کولو ته اړتیا ونه لرې. ژر به زما دنده پیدا شي. هو زوی، همدا لپاره خو ما دومره زحمتونه وګالل. راهول لوړې زده کړې وکړې او په ښار کې دنده پیدا کړه. څو کاله وروسته یې له ریما سره واده وکړ. ریما په ښار کې لویه شوې او عصري فکرونه یې لرل. له واده وروسته راهول له خپلې مېرمنې او مور سره په کلي کې اوسېده. په پیل کې هر څه ډېر ښه و. زه لږ شېبه وروسته له پټیو راګرځم. هو ژر راشه، بیا به یو ځای ډوډۍ وخورو. ساوتري دیوی خپل انګور د لور په شان ګڼله. ریما هم د هغې احترام کاوه. خو ورو حالات بدلېدل پیل شول. ریما ته د کلي ژوند نه خوښېده. هغې ته د ښار رڼاګانې، لوړې ودانۍ او عصري ژوند ډېر زړه راښکونکی ښکارېده. هغې به اکثره راهول ته ویل، ګوره، زما دلته هېڅ زړه نه لګېږي. زه ښار ته تل غواړم. ته هم د تلو خبره وکړه. خو مور به څنګه یوازې پرېږدو؟ ښه، له مور سره خبرې وکړه. موږ به تر کومه په دې کوچني کلي کې اوسېږو. ستا دنده هم په ښار کې ده. باید هماغلته ژوند جوړ کړو. راهول نه غوښتل خپله مور یوازې پرېږدي. هغه به ویل، مور به دلته یوازې څنګه پاتې شي؟ ریما به ځواب ورکاوه، ولې یوازې؟ په کلي کې خو دومره خلک شته. موږ به هره میاشت د لیدو لپاره راځو. ورو ریما د ښار ته د تلو فکر د راهول په ذهن کې کېناوه. راهول په سختې پریشانۍ کې و. یو لور ته مېرمن و او بل لور ته مور. یو ورځ ریما په ښکاره ټکو ویل، یا به موږ ښار ته ځو، یا زه خپل پلرني کور ته ځم. یا خو به سبا ښار ته لاړ شو، یا زه خپل کور ته ځم. خو مور به یوازې څنګه پاتې شي؟ دا ټول زه نه پوهېږم. اوس ته خپله فکر وکړه چې څه کول غواړې. زه نور دلته پاتې کېدی نشم. هغې دا خبرې په غوسه وکړې او ولاړه. راهول ټوله شپه خوب ونه کړ. سبا سهار یې په دروند زړه مور ته وویل، مورې، زما دنده په ښار کې ده. زه او ریما به همالته اوسېږو. ساوتري دیوی څو شېبې چوپه پاتې شوه. سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغې وویل، خو زویه، دلته په اوسېدو کې څه ستونزه ده؟ که تا ته څه کمی وي راته وایه، زه به هر څه درته برابر کړم. زویه، زه به یوازې څنګه ژوند وکړم؟ خندا. مورې موږ ته د تلو اجازه راکړه. موږ دلته نور پاتې کېدی نه شو. راهول ویل، نه مورې، موږ دواړه نن هم ښار ته ځو. دا خبره چې ساوتري واورېده نو په موسکۍ ویل، زویه، ستا په خوشحالۍ کې زما خوشحالي ده. که ته ښار ته تلل غواړې نو سمه ده زویه. راهول ویل، مورې، ته هم زموږ سره راځه. ساوتري دیوی د کور دیوالونو ته وکتل او ویل، زویه، ته په خیر لاړ شه، زما هېڅ غم مه کوه. ته هم راسره راځه. نه زویه، ستا د پلار یادونه له دې کور سره تړلي دي. ستا د پلار خاطرې په همدې کور کې ژوند کوي. زه همدلته ښه یم. راهول او ریما ښار ته د تلو لپاره له کوره وتل. د تلو پر مهال ساوتري دیوی د دروازې مخې ته ولاړه وه. د هغې سترګې تر هغه وخته خپل زوی ته کتلې تر څو چې هغه له نظره پناه شو. اوس کور تش او خاموشه شوی و. پخوا به چې د راهول د خندا غږ پکې اورېدل کېده، اوس هلته چوپتیا خپره وه. ساوتري دیوی به هر سهار د دروازې خواته کتل، لکه چې راهول به همدا اوس راشي. زویه، ته به کله راځې؟ اوس نور زمانه کېږي. خو بیا به ناهیلې شو او په خپلې کټ باندې به کښېناسته. د ساه اخیستلو غږ، نور مې وس نه رسېږي. راوله، ته به کله راځې؟ په ښار کې راهول او ریما نوی ژوند پیل کړ. دلته څومره ښه احساس کېږي نه؟ رښتیا هم زموږ دا کوچنۍ دنیا څومره ښکلې ښکاري. په پیل کې هر څه ډېر ښه و. لوی فلیټ، نوی موټر او عصري اسانتیاوې. ریما ډېره خوشحاله وه.
خو ورو راهول ته د خپلې مور کمې محسوسېده. کله به چې ډوډۍ خوړله د مور د لاس خوند به یادېده. زه د خپلې مور د لاس خواړه ډېر یادوم. هو. له هغې سره خبرې وکړه، زنګ ورته ووهه. کله چې به ناروغ شو د مور مینه او شفقت به یادېدل. په کلي کې د ټولو کارونو یوازې ترسره کولو او سهار ماښام د ډوډۍ پخولو له امله د ساوتري دیوي روغتیا ورځ تر بلې خرابېده. یوازېتوب هغه کمزوري کړې وه. خو هغې هېڅکله خپل زوی ته خپلې ستونزې ونه ښودې. یوه ورځ د کلي یوه ګاونډي رمیش راهول ته ټلیفون وکړ. زویه، ستا مور ډېره ناروغه ده. له تېرو 5 ورځو راهیسې ناروغه پرته ده او ته تر اوسه د هغې لیدو ته هم نه راغلی. ژر راشه. ستا غوندې زوی مې تر اوسه نه دی لیدلی. ناڅاپه د زور ساه اخیستلو غږ چې مور دې دومره ورځې ناروغه وي او ته یې لیدو ته هم رانشي. د دې خبرې په اورېدو د راهول له پښو ځمکه ووتله. هغه سمدستي له ریما سره کلي ته روان شو. کله چې کور ته ورسېد ویې لیدل چې مور یې پر بستره پرته ده. رنګ یې ژېړ او کمزوری شوی و. مور یې په کمزوري غږ وویل: راهوله زویه، ته راغلې. راهول د مور په غېږ کې سر کېښود او په زوره زوره یې ژړل پیل کړل. مور یې ما وبخه. ما تا یوازې پرېښوده. مور یې ما وبخه. موږ باید تا یوازې نه وای پرېښی. بخښنه مه غواړه زویه. ته زما خواته راغلې، همدا بس دی. ساوتري دیوي په رپېدونکو لاسونو د خپل زوی پر سر لاس راکش کړ. زویه، مور هېڅکله له خپلو بچیانو نه خوابدي کېږي. د ریما له سترګو هم اوښکې روانې وې. اوس هغې ته د خپلې تېروتنې احساس شوی و. هغې د ساوتري دیوي پښې ونیولې او ویې ویل: مورجانې ما وبخه. زما له امله ته یوازې پاتې شوې. مورجانې ما وبخه. ما له تا سره ښه چلند ونه کړ. داسې مه وایه لورې. راشه زما غېږ ته. ساوتري دیوي هغه پورته کړه او په غېږ کې یې ونیوله. څو ورځې راهول او ریما په کلي کې پاتې شول. هغوی د مور ډېره خدمتګزاري وکړه. مورجانې دا واخلئ. ایخ د ام جوس وڅښئ. ته به ژر ښه شې. که تاسو دواړه زما سره اوسئ نو زه به همداسې ښه شم. ساوتري دیوي ورو ورو بېرته روغه کېده. یوه ماښام راهول د مور لاس ونیو او ویې ویل: مورې، اوس به زه همدلته په کلي کې ستا تر څنګ پاتې شم او ستا خیال به ساتم. مور یې ویل: نه زویه، ته خو په ښار کې خپله دنده لرې، ولې به کار پرېږدې؟ زه اوس ښه یم. اوس تاسو دواړه د ښار د تلو تیاری ونیسئ. راهول ویل: دا ځل به زه تا هېڅکله یوازې پرېږدم. ساوتري دیوي موسکی شوه. ریما ویل: او مورجانې، اوس به زموږ کور هماغه ځای وي چې ته پکې اوسې. دا ځل ساوتري دیوي انکار ونه کړ. کله چې ښار ته ورسېدل، ریما د خپلې خواښې ډېره ښه خدمتګزاري وکړه. هغې به د هغې هره وړه او لویه اړتیا په پام کې نیوله. ساوتري دیوي هم ورو ورو هغې ته د خپلې لور په شان مینه ورکوله. په کور کې یو ځل بیا خوشحالۍ راوګرځېدې. راهول دا احساس وکړ چې کورنۍ هغه وخت بشپړېږي کله چې د مور دعا او برکت ورسره وي. یوه ورځ ساوتري دیوي په بالکنۍ کې ناسته وه. راهول او ریما د هغې خواته راغلل. مورجانې، اوس به ته همدلته له موږ سره اوسېږي. که تا ته د هر څه اړتیا وي نو راته ووایه. او نه ګورې، اوس به زه همدلته ستا او د راهول سره اوسېږم. راهول ویل: مورې، ستا ځای هېڅوک نشي نیولی. د ساوتري دیوي سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې شوې. هغې دواړو ته دعا وکړه او ویې ویل: تل یو ځای اوسېږئ. د کورنۍ تر ټولو لوی ځواک مینه او احترام دی. په هماغه ورځ راهول او ریما په زړه کې ژمنه وکړه چې هېڅکله به مور یوازې نه پرېږدي. سبق: مور او پلار زموږ د ژوند تر ټولو ستره شتمني ده. د هغوی خدمت او احترام کول زموږ لومړنی مسؤلیت دی. ملګرو، تاسو ته د نن ورځې دا د زوی نګور او مور کیسه څنګه ښکاره شو؟ خپل نظر حتمي په تبصرو کې ولیکئ. او هو، زموږ چینل سبسکرایب او د بیل نښه فعاله کړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې سمدستي وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې هم کړئ.